سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، دا د اصحاب کهف هغه کیسه ده چې هغوی 309 کاله ویده پاته سوي ول. دا هغه کیسه ده چې پیړۍ پیړۍ چوپه وه، خو نن هم زموږ په زړونو کې د ایمان رڼا بلوي. یو ښار و چې د ظلم ساه پکښې کې له ډبرو څخه هم درنه وه. یو باچا و چې غوښتل یې ځان خدای وبولي، او څو ځوانان وه چې د حق په خاطر یې هر څه پرېښودل. دا د اصحاب کهف کیسه ده، هغه کیسه چې له وخت سره مقابله کوي او انسان ته دا یادونه کوي چې حق هیڅکله یوازې نه دی. دقیانوس په خپل دربار کې ولاړ و او ځان به یې خدای بلی. د ده د غږ انګیزه به د خلکو پر زړونو لکه پر شیشه چې ډبره ولویږي داسې پرېوتله. د هغه هر حکم به د ویرې یوه څپه سوه او په ټول ښار کې به خپره سوه. خلک د هغه له سایې څخه هم ویرېدله. د ده په دربار کې چوپتیا لکه چغه داسې وه، خو د دې تور ظلم په تیارو کې ځینې زړونه د ایمان په رڼا سره ځلېدله. څو ځوانان د قوي ایمان او رښتینو زړونو خاوندان وه. هغوی به د یو زاړه او وران باغ د ماتو دیوالونو تر شا پټېدله او د الله تعالی یووالي به یې اعلانوي. دا شیبې د دوی لپاره هم هیله وه او هم خطر و، خو تل به هغوی یو چا په تیارو کې لیدله. دښمنان حیران سول. هغوی د ځوانانو غږونه واورېدل. کله چې دقیانوس په هغوی سره خبر سو چې یو څو ځوانان د هغه د دروغجن خدایتوب په مقابل کې راپورته کیږي، نو د هغه قهر لکه اور هر لور ته خپور سو. دربار ګډ وډ سو. عسکرو ته حکم وسو چې په هر قیمت سره وي هغوی ونیسي، کنه نو د هغوی ټولې کورنۍ به له منځه یوړل سي. کله چې دا خبره ځوانانو ته ورسېدل، نو هغوی تر پښو لاندې ځمکه ولړزېدله، خو د ویرې سره سره د هغوی ایمان کلک پاته و. هغوی به ویله موږ به حق وایو، که څه هم پټ یې وایو. بیا یې یوه پرېکړه وکړه چې له لوی ازمایښت څخه کمه نه وه. هغوی مجبوره سول چې ښار پرېږدي، او الله تعالی د سورة الکهف په 10 آیات کې فرمایي، کله چې ځوانانو غار ته پناه یوړه، ویې ویل ای زموږ ربه، موږ ته د خپل لوري رحمت راکړه او زموږ د چارو لپاره د هدایت لاره برابره کړه. دا دعا دا حقیقت ښکاره کوي چې د ناهیلۍ په تیارو کې هم د الله رحمت د مؤمن تر ټولو لویه تکیه وي. د اصحاب کهف عمل موږ ته دا را زده کوي چې رښتینی ایمان هغه دی چې انسان د الله پرېکړو ته په پوره باور سره سر ټیټ کړي. هغوی د چوپو کوڅو، د نړېدلو بامونو او د دښمن د ساتونکو له منځه څخه تېر سول او ښار یې پرېښودی. وروستی ځل چې هغوی ښار پرېښودی، دا د ایمان د ساتنې لپاره و. په لاره کې یو وفادار سپی قطمیر هم ورسره و. ښایي هغه دوی نه پیژندل، خو کېدای سي حیوانات هم د زړونو حقانیت پیژني. قطمیر ورسره روان و لکه دا چې د دوی د ماموریت یوه برخه وي. اوږدې، سختې او د برنې لارې وې، لوږه، ستړیا، خو د هغوی په زړونو کې یوازې یوه هیله وه، د الله ساتنه. د سهار په لومړیو کې رڼا وه. کله چې لمر راوختی، هغوی یو عجیبه غار ولیدی، ژور او پټ و، خو انسان یې ځان ته راکشوي. دا یو عادي غار نه و. په غار کې داسې سکون و چې د نړۍ له شور څخه بیخي بیل و. هغوی ورننوتل. هوا یخه وه، رڼا نرمه وه، لکه الله چې پر دې ځای د سولې څادر غوړولی وي. هغوی کښېنستل او الله تعالی ته یې دعا وکړه. ویې ویل ای ربه، موږ ته له خپل رحمت څخه برکت راکړه او هغه لاره راوښیه ستا نږدېوالي ته وررسېږي. بیا یوه عجیبه معجزه وسوه چې د وخت معنا یې بدله کړه. الله تعالی پر هغوی د خوب پرده واچوله. داسې خوب چې عام خلک یې نه ویني، داسې خوب چې وخت پکښې کې درېږي، نړۍ بدلیږي، خو د الله تعالی ساتنه پاته کیږي. الله تعالی د سورة الکهف په 11 او 13 آیاتونو کې فرمایي، او تاسو به ووینئ چې لمر کله راخیږي، د هغوی له غار څخه ښې لوري ته اوړي، او کله چې پرېوځي وچپه لوري ته تېرېږي. حال دا چې هغوی د غار په پراخه برخه کې دي. دا د الله تعالی د نښو څخه یوه نښه ده. څوک چې الله تعالی هدایت کړي هغه هدایت موندونکي دي، او څوک چې هغه ګمراه کړي نو تاسو به ورته هیڅ لارښود پیدا نه کړي. ته به هغوی ویښ ګڼې، حال دا چې هغوی ویده دي، او موږ هغوی رسته او چپه اړخ ته اړوو، او د هغوی سپی د غار په درشل کې خپلې پښې غوړولې دي. که ته په هغوی سره خبر سې نو شاته به وتښتېږې او له هغوی څخه به ووېرېږې. بیا یو کال تېر سو، لسیزې تېرې سوې. لومړۍ پیړۍ تېره سوه، بیا دویمه پیړۍ تېره سوه، بیا درېیمه پیړۍ هم تېره سوه. نړۍ بدله سوه، ښار بدل سو، د ظلم واکمني پای ته ورسېدل، د ایمان رڼا خپره سوه. خو دا ځوانان د الله تعالی په ساتنه کې ویده پاته وه، بې له لوږې، بې له تندې، بې له ویرې. بیا یوه ورځ الله تعالی هغوی راویښ کړل، لکه دا چې یوازې څو ساعته ویده سوي وي. کله چې یې سترګې خلاصې کړې، یو بل ته یې وکتل. نه زړه سوي وه، نه ستړي او نه کمزوري. یوه نفر وویل موږ څو ورځې دلته پاته سوي یو، ښایي یوه ورځ یا تر هغه هم کم. بل وویل نه، یوازې الله تعالی ته معلومه ده چې موږ څو ورځې دلته ویده پاته سوي یو.
او الله تعالی د هغوی په زړونو کې واچوله چې ګوندې یوازې یوه ورځ یا 2 ورځې به دوی ویده پاتې سوي وه. الله تعالی د سورة الکهف په 19 آیات کې فرمایي او همداسې موږ هغوی راویښ کړل تر څو له یو بل څخه پوښتنه وکړي. یوه وویل موږ دلته څومره وخت ویده سوي یو، بل وویل یوه ورځ یا تر هغه هم کمه، بل وویل زموږ رب ښه پوهېږي چې موږ دلته څومره وخت ویده سوي یو. دوی خپل له منځ څخه یو کس ته د سپینو زرو سکه ورکړه او هغه یې ښار ته ولېږئ تر څو وګوري چې کوم خواړه تر ټولو پاک او ښه دي. نو له هماغه ځای څخه دوی ته روزي راوړي او باید ډېر نرم او محتاط وي او هیڅ چاته دې ستاسو په اړه سره خبرې ونه کړي. کله چې هغوی له غار څخه راووتل نو یې بله بدله نړۍ ولیدله. هغه ښار چې یو وخت د ظلم مرکز و اوس د ایمان او انصاف ښار ګرځېدلی و. خلک به د سکون سره ګرځېدل. د بازارونو له منځ څخه ویره پورته سوې وه. هر لور ته د الله تعالی د یووالي غږ اورېدل کېدی. هغوی خپل یو ملګري ته د سپینو زرو سکه ورکړه او ویې ویل دا سکه واخله، ښار ته ولاړ سه، ښه خواړه رانیسه، خو ډېر احتیاط کوه. کله چې هغه بازار ته ورسېدی او زړې سکې یې دوکاندار ته ورکړې نو د دوکاندار سترګې له حیرانتیا څخه ډکې سوې. ویې ویل دا سکه ډېره پخواني ښکاري، دا تا د کوم ځای څخه راوړې ده؟ هغه ځوان وویل دا تاسو څه وایاست؟ زه نه پوهېږم. په بازار کې شور جوړ سو، خلک راټول سول، د ځوان جامې، خبرې او انداز هر څه د پخواني وخت نښه ښکاره کېدله. خبر قاضي ته ورسېدی. کله چې سکه د قاضي مخې ته کښېښودل سول داسې ښکاره کېده لکه حقیقت چې خپله خبرې کوي. قاضي سمدستي حکم وکړي چې ټول خلک دې د ځوان سره غار ته ولاړ سي. کله چې ټول غار ته ورسېدل هلته ځوان د خپلو نورو ملګرو سره ولاړ و. له غار څخه یوه نرمه او آرامه فضا خپرېدله. خلک دې منظرې ته حیران پاته سول. دا هغه شیبه وه چې یوه معجزه پوره کېدله. د قاضي او خلکو د خبرو په اورېدو سره ځوانانو دا درک کړه چې الله تعالی د هغوی په ژوندي ساتلو سره نړۍ ته د خپل قدرت نښه ښکاره کړه. بیا الله تعالی هغوی ته د آرام خوب ورکړي. د نړۍ له شور څخه لیرې د غار په چوپتیا کې د الله تعالی د رحمت تر سیوري لاندې د هغوی کیسه د قرآن یوه برخه ګرځېدلې ده تر څو هر انسان په دې وپوهېږي چې د الله تعالی له قدرت څخه لوی قدرت هیڅ نشته. او کله چې زړه د ایمان په رڼا روښانه سي نو بیا یې ټوله نړۍ نسي مړ کولی. اصحاب کهف له دې نړۍ څخه ولاړل خو د هغوی رڼا لا هم د مؤمنانو په زړو کې بلیږي. دا کیسه د هر هغه زړه لپاره ده چې د حق په لاره کې ویره احساسوي او دا ښوونه کوي چې څوک د الله تعالی لپاره یو ګام واخلي هغه هیڅکله یوازې نه پاتې کېږي. دا کیسه موږ ته یو پیغام راکوي که ټول نړۍ د حق پر ضد باندې ودرېږي خو ته د الله تعالی سره ودرېږي ځکه ایمان که څه هم کم وي خو رښتینی وي نو د پیړیو تاریخ بدلوي. د اصحاب کهف په څېر که ته هم د حق لپاره قرباني ورکړې نو الله تعالی به ستا نوم د زړونو په حافظه کې ژوندی وساتي. پر الله توکل وکړه، حق مه پرېږده او باور ولره چې د الله تعالی ملګرتیا د هرې ویرې څخه لویه ده. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.